اوس یې خوند وکړ. نبیل څنګه ولې د طالبانو په ملاتړ له پاکستان سره جهاد کوي؟ حقیقت څه دی؟ په دې ویډیو کې دا هر څه کتلی شئ، خو له دې مخکې زموږ سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي دي چې که چیرته طالبان د پاکستان په وړاندې مبارزه پیل کړي نو د ملي مشروعیت د یو سترې څپې او لوی ملاتړ څخه به برخمن شي. دا خبره ښاغلي نبیل وروسته له هغه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې یو طالب فعال د پاکستان له لوري یو ځل بیا امریکا ته د خپلې فضا د کارونې ته غبرګون وښود. دغه طالب فعال په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي وو که چیرته پاکستان امریکا ته خپل فضا په واک کې ورکړي چې په افغانستان بمباري وکړي او یا هم افغانستان وساري نو دوی به سمدلاسه پاکستاني طالبانو ته هم پناه ورکړي او هم به یې په لایزري وسلو سمبال کړي او د دې ترڅنګ به پخپله هم د پاکستان پر وړاندې جهاد پیل کړي. رحمت الله نبیل د طالبانو فعال دغه ټویټ ته په غبرګون کې ویلي دي چې که دا کار په رښتیا هم ترسره شي د طالبانو ملاتړ به د افغان ولس منځ کې د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. خو نبیل دا زیاته کړه چې طالبانو ځینې مشران به خپلو جنګیالیو ته دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان په وړاندې دغسې اقدام وکړي. پرون د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ستر تلویزیون CNN خبر ورکړ چې امریکا او پاکستان داسې یو توافق ته نږدې شوي دي چې په اساس به یې د امریکا بي پیلوټ الوتکې د پاکستان له اډو فضا څخه ګټه اخیستی شي تر څو افغانستان وساري او همدارنګه د اړتیا په صورت کې هلته بمباري ترسره کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا خبر یو ډول رد کړ. په حقیقت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ګونګه اعلامیه خپره کړه چې پکې د دې ډول توافق نه انکار شوی و. ستاسو له ملتیا هم ډیره زیاته مننه. آیا طالبان به رښتیا هم د پاکستان پر وړاندې سخت دریځي غوره کړي او که نه؟ په دې اړه مو خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد، غبرګون او وینا کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم په نورو ویډیوګانو کې ستاسو کومنټونه راخلو او له نورو هیوادوالو سره یې شریکوو. تر هغه زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.